دا غوښتنه ده چې وروره د خلکو ته د کار زمینه مساعده کړي او مکتب‌ها و پانتون‌ها را باز کنه برای مردم و خاطر که مردم زیاد مشکلات داره. شما کارگر دارین که میخواین در شهر شما پلاستیک سودا میکنین؟ نه کارگر که می داشتم در این سرک چی میکردم همشیره قندم شاور معتاد است 3 تا طفل دارم. زموږ د نورو ښکلو ویډیوګانو لپاره یوټیوب چینل سابسکرایب کړئ. مشکلات ما این است که اقتصاد ما بسیار ضعیف است. ما مشکل داریم به خاطر اقتصاد خود. هغه جن راغلم بیا گیر کړم دته راغلم بیت. ګران اورور ته ما ته ویل چې د سعودي نه راغلی په سعودي کې څه د کار کړی هغلته؟ ما در دیدادی میشتیم اول که جنگ آمد از طرف دیدادی مرمی خورد خانه ما. با سلام و مجدد دوستای عزیز، امید که جور و صحتمند و سرحال بوده از گزند روزگار در امان باشین. باز هم من ندا محمدی با یکی از هموطنان عزیزی که در کنارم قرار داره با ایشان گفتگوی درباره حالت‌های روانی کنونی که در افغانستان در بیکاری، فقر و تنگدستی روانه صحبت می داشته باشیم. سلام، میشه خود معرفی کنید؟ و علیکم سلام، خوره است بخیر است. د وطن حالات خو اوس ډیر په مخ ته کمزوري حالات دي، ډیر په اقتصاد کې ډیر ورځ په ورځ حالات بحراني دي. الله پاک دې وکړي چې اسلامي امارت نور توجه افغانانو ته وکړي او د خلکو پر کار باندې خبرې وکړي او خلکو ته د کار زمینه مساعده کړي. خلک په ډیر یو بحراني حالات کې دي. ډیر خلک غواړي چې افغانستان څخه ووځي په دې خاطر چې دلته اقتصاد کمزوري دی، کار نشته، روزګار نشته. هر سړی په خپل ځان پورې اریان دی چې څه رقم کار پیدا کړي، څه رقم. ټول خلک د فقر او د غبار سره مخامخ دي او ډیره توقع مو ده چې وروره د خلکو ته کار زمینه مساعده کړي او د خلک د بېروزګارۍ څخه او د فقر سره وګرځي. خلک ډیر خلک ورته اوس احتیاج دي چې څوک غلا کوه، څوک ها کوه، څوک دا کوه. ټول خلک د اقتصاد په خاطر دا مشکلات لري او د اقتصاد په خاطر دا کارونه کوي. د اسلامي امارت څخه زموږ دا غوښتنه ده چې وروره د خلکو ته د کار زمینه مساعده کړي او خلکو ته د یو ژوند پر طریقه باندې یو لاره مساعده سي. قسمی که شما میبینید جوانان یکی از بازوی راست کشور و قوه بشری کشور میباشه. وقتی که جوانان از کشور بره همگی از افغانستان خارج شود، آیا حکومت امارت اسلامی میتونه که از ظرفیت های بالای یک افغان استفاده بکنه در حکومت؟ نه خوره په پښتو خو زه ډیر نه پوهېږم. پښتو چې راته وایه په پښتو بیا پوهېږم. خو د افغانستان حکومت اوس ډیر ښه روان دی. په امنیت کې مو اوس پیر حاله شکر ډیر ښه دی. موږ خوشحاله د امنیت په برخه کې اوس شکر دی. موږ ډیر راحت یو کنه تر پخوا. اوس خو د امنیت په برخه کې امارات ډیر ښه روان دی او ډیر ښه جدي. کله چې ځوانان د افغانستان لاړ شي آیا به تاسو فکر کوئ چې افغانستان آباد شي؟ نه، افغانستان خو د دې وخت اوس ځوانانو ته ضرورت لري چې د افغانستان څخه د ځوانان ووځي. افغانستان نور هم شاته راځي ځکه چې ډیر تعلیم یافته او ډیر کمپیوټر کار استادان دي زی روان دي خارج ته. نه ځکه افغانستان زموږ نور شاته راځي، مخ ته نشي تللی. ځکه چې موږ افغانستان کې د خلکو ځوانانو ته یو ښه لاره او یو ښه د ژوند زمینه برابر کړو. هغه نه غواړي چې ولاړ شي د افغانستان څخه ووځي. تاسو د امارت اسلامي نه څه غواړئ چې څه باید د ځوانانو په خاطر وکړي چې نور افغانان یا ځوانان د افغانستان د وتلو لپاره ډیره کوشش ونه کړي؟ د اسلامي امارت څخه زموږ دا غوښتنه ده په جدي توګه چې افغانستان ځوانانو ته ډیره پاملرنه وکړي او افغانستان خلکو ته ډیره د ځوانانو ته خصوصا بیا ځوانانو ته ډیره د کار زمینه مساعده کړي چې دوی ونه غواړي چې د خپل افغانستان څخه ووځي او خپل افغانستان پرېږدي. او موږ ځوانانو ته احتیاج لرو، موږ ځوانانو ته ډیر ضرورت لرو. د افغانستان ځوانان ډیر الحمدلله اوس دغه د پخوا حالت نه دی، ډیر مخته تللي دي په کمپیوټر ساینس، په سواد، په هره کچه ډیر رسیدلي دي او افغانستان و ځوانانو ته ډیر سخت ضرورت لري. مننه کوم د تاسو. شکر خوره، مننه، تشکر. خدای دوستای عزیز، باز هم ما یک خانم در کنار خود داریم و از او درباره حالات کنونی افغانستان صحبت با ایشان می داشته باشیم. سلام، میشه خود معرفی بکنید؟ اسم من نرگس.
معلم مکتب مسعود صد هستم. در این وقت در این شرایط بیکاری که همگی بیکار و بیروزگار است، اگه هیچ چیز قدر نمیتونه، من باید باز شود درس بخوانه به خاطر از اینکه مشکلات ما زیاد از خانما که است زیاد است در این شرایط. آیا شما به خاطر ای که دختر خانم ها بتانند به پانتون ها و مکاتب دوباره بروند از دولت اسلامی چی میخواین؟ از دولت اسلامی امیر میخوایم که مکتب ها و پانتون ها را باز کنه برای مردم، به خاطر که مردم زیاد مشکلات داره. این که مکتب ها بسته است، همگی بیکار است، بیروزگار، نمیتونه روزگار خود پیش ببره. باید در این شرایط که هستیم باید قرار داریم مکتب ها باید باز شود. آیا آموختن یک دختر در پانتون و یا در مکاتب باعث پیشرفت افغانستان میشه؟ بله البته که میشه. چطور نمیشه؟ اگر دخترها نخونه یا پانتون ها بسته باشه باز از چی وطن ما پیشرفت میکنه. خیلی تشکر میکنم از شما و از صحبت های زیبای شما استاد گرامی. با امید موفقیت های بیشتر شما. تشکر بسیار زیاد. زنده باشی. سلامت. دوستای عزیز، ما در اینجا یک خانم را با خود داریم که میبینین در دستش پلاستیک است و آن را میفروشد. میخواهیم با او صحبت داشته باشیم. سلام خواهر جان، خوب هستی؟ سلام خواهر، خوب هستی؟ صحت خوب است؟ خواهر جان، آیا در خانه شما کاریگر دارین که میخواین در شهر شما پلاستیک سودا میکنین؟ نه، کاریگر که میداشتم در این سرک چی میکردم، همشیره قندم. شوهرم معتاد است، 3 تا طفل دارم. به خاطر نفقه امونا و کرای خانه و همین خرج مصرف که داریم مجبور هستیم اینجا بیایم خلطه سودا کنیم. خواهر جان، آیا از این دستفروشی که شما در روی شهر میکنین چقدر پول به دست میارین؟ آیا مصارف خانه شما را برآورده میسازه نمیسازه؟ خب خوب است، ناشکری نمیکنم. شکر است امروز 200 1.5 که میشه و کرای خانه و بل برق او ما را میشه دیگه. او نفقه اولاد ما که رسید یا نرسید صبر خدا میکنیم. مقصد اما میشه کم کرای خانه ما و بل برق او ما را میشه بس. آیا تا کنون از سوی امارت اسلامی و یا کدام نهاد یا بنیاد خیریه به شما کمک صورت گرفته و یا خیر؟ نه خیر نه، فقط میاین نام میگیرن دیگه، کمکشان ندیدیم. چندی بار در کوچه آمدن نام گرفتن، هیچ کمک تا فعلا که ما نشده. خب خواهر عزیز، به من حیث یک خانم که در روی شهر دست فروشی میکنه به خاطر به دست آوردن نفقه اولاد و فامیل خود، از دولت اسلامی و از بنیادهای خیریه خواستار شما چی هستین؟ چی میخواین از اونا؟ خواستار ما همی است که همی شخص مستحق بشناسن، شناسایی کنن. همون کسی که من حیث سرپرستم و بنیاد کمک تعیین میکنن یک آدم عادل باشه که گت مردم هم ببینن بشینن مستحق بشناسن کمک کنن. این توی قسم نکنن که کسی که دارم برش بتن، کسی که نداره پایمال شود. شما یک بار سر بزنین دمی فامیلایی که مثل ما اینجا میاین خلطه فروشی میکنن، باور کنین که در این زمستان نه صندلی است نه چری است، هیچ چیز نیست. حتی پیسی هم 1 کیلو گاز ما توانش نداریم که بگیریم یا بخریم دیگه. فکر کو بر ما که کمک نشه، بر چه قسم اشخاص کمک میشه؟ خب با امید روزی که از این زندگی دست فروشیتان بتانین یک زندگی خوب و بهتری داشته باشین، از این حالت به در بیاین و بتانه که امارت اسلامی در عرصه رفاه زندگی شما خانم های افغانستان یک سعی و تلاش کوششی را بکنه. خیلی تشکر خواهر عزیز که از اینکه با ما هم صحبت شدید. زنده باش، سلامت باش خورم. خدا. دوستان عزیز، ما باز هم با یکی از خانم های خانم قهرمان افغانستان
قرار داریم که میخوایم صحبت‌های درباره زندگیشان داشته باشیم که چگونه زندگی دارند، در کجا زندگی میکنن، حالت زندگیشان با بحران‌های کنونی افغانستان چگونه میگذره. سلام مادر. سلام مادر خورجان، خوب هستی؟ جانک جور صحتت خوب است؟ خوب هستی؟ ولی خورجان ما زندگی خود بسیار مشکلات داریم، معاشای ما کم است، وظیفه داریم، من نمیگم نه، همون ما به خاطر جویا میگم اگر یک طفل بفته چطور میشه؟ اون روز خودم جویایی که اونجا هست اون جویا رو باید سرپوتی کنن، یک طفل مفته، یک کلان مفته، وضعیت میشه. خورجان مشکلات ما این نیست که اقتصاد ما بسیار ضعیف است، ما مشکل داریم به خاطر اقتصاد خود. مادر جان آیا در خانه شما کسی دیگر برای کار کردن است و یا نفقه خانه توسط شما؟ نه خیر نه خورجان، ما بیوه و بیچاره هستم، امیال تسکریم پیشم است، بیوه و بیچاره هستم، کسی دیگر نیست، بچه‌ام ندارم، کسم ندارم، می خرج خانه کلش برای خودم است. یک سه دانه دختر دارم، هیچ کدامشون وظیفه ندارن، در خانه هستن، با دوش خودم هستن، کرای خانه است، خرج خانه است، پوره کردن نمیتونم. مادر جان عزیز، از دولت امارت اسلامی چی میخواین بکنین با وجودی که خیلی وضعیت افغانستان رو به بحران رفته میره، همه جوانا به خاطر مسافرت به کشورهای خارج خیلی دشواری‌ها را میکشن، حتی با زندگی خود با جوانی خود بازی میکنن، شما در این باره چی گفتنی برای دولت امارت اسلامی دارین؟ با بیادرای خود به امارت اسلامی این خواهش دارم که کل مسلمان ها سر وظیفه و سر کار بگیرن، کارهای مسلمان ها را صلح آرامی باشه، ما از برادرای خود خوش هستیم، مکتبای مردم آواز کنن، کارهای سیاسرها را آواز کنن که سیاسرها پت پیچیده در سر وظیفه خود برن. آیا کدام دختر شما در خانه درس میخونه و یا؟ دخترک ما 16 سال است، در مکتب صنف 6 مکتب بدون خانه مانده شد، در خانه است. اینا می خواهش دارم که کل مسلمان ها سر وظیفه شد چرا خارج برن. ما این میال زبان بسم الله الرحمن الرحیم لا اله الا الله محمد رسول الله را میگیم. اگر دیگه جای بریم زبان کسی دیگر حمایت نداریم. اگر ما یک جای اوگار شیم شانه یک برادر خدا میگیریم میگیم ما رقم بگی از یک جای نجات بده. در خارج که بریم زبان کی را حمایت داریم؟ اینجا برادر ما شده نمیتونه کسی. خب مادر جان، با امید روزی که همه مشکلات افغانستان به پایان برسه و هر دختر خانم بتانه یک زندگی خوب و آسایش به در کشور خود داشته. تشکر، خیر ببینی یک جهان. تشکر از شما از امارات اسلامی. تشکر. دوستای عزیز، با امید روزی که دیگر هیچ هشک دختر خانمی و یا مادر از نگاه اقتصادی، از نگاه درس و از نگاه بحران سیاسی در افغانستان نریزه. بیا هم یو ځوان سره خبرې کوو د ژوند د مشکلاتو نه به تاسو معلومات درکوي. سلام وروره، کولی شئ چې خود معرفي وکړئ؟ ولې نه شراري ما د اوسېدونکو ګرامۍ یم د شوکۍ خوا کور ما د کور م شوکۍ کې ده او دلته راغلی کار هم نشته، بس دغه ټوله ورځ ګرځو راګرځو، کله 100 کله 1.5 سل کله 50 خو بس دونه ده یو منې روزي بچیانو ته بیا دا کوی سو خو بیا هم کار نشته نو څه ټوله ورځ وګرځو کار نه وي. ما خپله 2 کاله په سعودي کې تېر کړل، هغه جینه راغلم بیا گیر کړم دلته راغلم بیرته. ګرانه ورور ته ما ته ویل چې د سعودي نه راغلی، په سعودي کې څه د کار کړی هغلته؟ هلته هم دغه پټیانو کې مې کار کوم، دیکاني مې کوله. څو وخت کولی شي چې افغانستان ته راغلی؟ دغه یو کال به کېږي. ګرانه ورور ته د یو کال چې افغانستان ته راغلی څونه مشکلات په خپل ژوند کې لري او د څونه مشکلات سره مخامخ؟ خو ډېر سره ډېر مخامخ مشکلاتو سره، بس دویم دغه مجبور اسم د کراچۍ مې راوباسله، دغه داسې یو مړی روزي بچیان مو پلار ته پیدا کړو، نشته کار نشته، خدای مهربان وکړي. څو دانې بچیان لري په کور کې ورور؟ اوس مې تازه واده کړی. ښه ګرانه وروره، ته د امارت اسلامي او د کار په باره کې څه غواړې چې څه شي په د کار په باره کې وکړي او ټول ځوانان د خارج د تللو څخه مخنیوي وکړي؟ مونږ خو دا غواړو چې ځوانانو ته کار پیدا کړي، په افغانستان کې بیا خپل واقع کې اوسېږو، په افغانستان کې اوسېږو چې ته لاړ نه سو ولایتو ته، همدغه غواړو چې دغه ته کار پیدا شي، ټول ځوانان په کار ولګېږي. نشته کار نشته، څه وکړو؟ عملیات به څه شی وکړي خپله پوه. ډېره مننه کوم وروره، ایله من یم چې یو ورځ به یې راشي چې په افغانستان کې هېڅوک په فقر او تنګدستۍ کې ژوند ونه کړي. خیر اوس مننه.
زموږ د نورو خپلو ویډیوګانو لپاره یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. دوستای عزیز، در این برنامه ما یک دختر خانم جوان را در کنار خود داریم و میخواهیم که با آنها صحبت های درباره مشکلات زندگیشان داشته باشیم. سلام خواهر عزیز، خوب هستید؟ سلام بر شما. خواهر عزیز، چی مشکل باعث شده که شما بر روی جاده با پدر گرامیتان ایستاد شوید و از مردم درخواست پول بکنید؟ 1.5 سال میشه شوهرم شهید شده. 4 دانه فرزند دارم. بچه کلانم 10 ساله است. پدرم نابیناست، کار کرده نمیتونه. هنوز شوهرم که شاید هیچ کمکایی بر ما نشده. از ناعلاجی و مجبوریت ما اینجا روی سرک آمدیم. خدا روسی تا هنوز نه صندلی داریم نه بخاری. یک بچه که 1.5 سال است، شوق میشه زیاد خنک میخوره، گریان میکنه که مادر یخ کردیم 3-4 کمپل هم مندازم هرچی که باشه اشتوک است. خب خواهر عزیز، شوهر شما آیا وظیفه دولتی داشت؟ در کدام ولایت شهید شد؟ ما در دیدادی میشتیم. اول که جنگ اومد از طرف دیدادی مرمی خورد خانه ما. خواهر عزیز، شما با وجودی که یک دختر خانم هستین و بروی جاده در این سردی استاد میشین و درخواست پول میکنین، آیا از کدام نهاد به شما کمک شده و یا خیر؟ هیچ کس هنوز برای ما هیچ کمکی نکرده. هنوز میگن از خارج برای بیوه پیسه آمده، برای مستحقا. هیچ هنوز پیسه دریافت نکرده. میگه برای خانما بیوه یعنی آرد و برنج روغن هیچ ما دریافت نکردیم هنوز. دمیروی سرک میایم تا بگر استاد میشم 500 میکنم یا 300 یا 400 نان اولادم میشه یا کرای خانه میشه. اولادم گشنه میمانه یا هزار مشکل است دیگه که ما برای زنا یک روز پیش ببرم. از طریق امی چینل ما از شما از امارات اسلامی و از بنیادهای خیریه که در افغانستان برای فقرا کمک رسانی میکنن چی خواست داریم؟ خواست من مثل که بعضی که خانمایی که شوهرشان هم یا در خارج می باشه یگان جای دیگه ما به چشم سر خود دیدیم باید بیوه تیر کده خدا پیسه گرفته یا کارد کمک گرفته. مثل ما ور یک بیوه را بپالن پیدا کنن بر ما موقت به کمک ضرورت داریم. سعی کنم من این جوان هستم، اولادم که خورد است رنجی که گشنه میمانن چیز میکنن میبرم. این روی سرک پدرم میایم تا بگر کار میکنم میبرم. اصل کمک من ضرورت دارم. با آرد به برنج به هر چیز که بگی من ضرورت دارم. کرای خانه که میایم زیاد رنج میبرم که پیسه یا بیل برقی اولادای میگه گشنه میمانه زیاد رنج میبرم. به خاطر من از مجبوری به خاطر اولاد من سرک میایم. خب با امید خواهر گرامی، با امید روزی که همه مشکلات ما دختر خانم‌ها در افغانستان حل شود و از تمام نهادهای کمک رسان و بنیادهای خیریه خواهان هستیم که به خانم‌هایی که شوهرشان در اثر جنگ‌ها شهید شده و طفلان یتیم دارند امیدوار هستیم که آنها در این عرصه با خانم‌های رنجیده و غمدیده محتاج افغانستان دست کمک و یاری پیش کنند و بتوانند که از رنج یک مؤمن مسلمان و یک دختر خانم در افغانستان بکنند. خیلی سپاسگزار هستم خواهر گرامی. تشکر از شما، از مصاحبه‌تان خوش شدم. دوستای عزیز، امیدوار هستم که برنامه امروزی قابل قبول شما بوده باشه. تا برنامه‌های دیگر که باز هم من ندا محمدی در خدمت شما دوستان عزیز قرار میگیرم. تک تک شما را به الله یکتا و به همتا میسپارم با آرزوی صحتمندی و سرحالی بیشتر شما است. د لا نورو ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ.